اوریدونکو ستړي مشئ د مثبت ژوند نننۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. هغه سپارښتنې چې زموږ د ټولو د ماتې لامل شوې. آیا تر دې دمه له داسې وضعیت سره مخ شوي یاست چې سپارښتنې مو پلي کړي وي خو بیا هم نه یاست بریالي شوي او له امله یې لا په ستونزو کې راګیر شوي یاست؟ دغه داستان له هغه ځایه پیل شو چې زیګموند فروید انساني ارواپوهنې ته ځانګړی ارزښت څرګند کړ او له مخې د ارواپوهنې علم تر ټولو پیچلی او تصدیق شوی علم معرفي شو او همداره ستونزه له هغه ځایه پیل شوه چې خلکو د خپل روح او روان د اصلاح په موخه یو متخصص کس ته اړتیا پیدا کړه. په داسې حال کې چې د تداوی لګښت خورا لوړ او د متخصصینو شمیر کم و. له دې کبله یو شمیر کسان لاس په کار شول او د ارواپوهنې په برخه کې نیمه تخصصي کتابونه تالیف کړل. څو خلک وکولی شي د روان درمانۍ په برخه کې د خلکو ستونزې تر یو بریده حل کړي. د وخت په تیریدو دغه علم هم د نورو علمونو په څیر تجارتي شکل ځان ته غوره کړ. نن ورځ په انټرنیټ کې په دغه موضوع اړوند په میلیونونو لیکنې او مقالې موجودې دي. په دغه برخه کې معلومات دومره ډیر شوي چې ساعتونه وخت نیسي څو ګټور معلومات له بېګټې معلوماتو بیل کړو. اوس ستونزه دا ده چې ډیرې داسې سپارښتنې چې ظاهري بڼه یې خورا په زړه پورې وي خو په ښه توګه نه وي تشریح او توضیح شوي او د ګټې اخیستنې په صورت کې د دې پر ځای چې مثبت یې پرېوځي زیان یې ډیر وي. که تاسو وکولی شئ ګټورې سپارښتنې له بېګټې بیلې او توپیر یې وکړای شئ نو پرمختګ به مو حتمي وي او ډیر لږ به له ماتې سره مخ کیږئ. اوس هغه سپارښتنې در پیژنو چې له ظاهره ښې خو په اصل کې د ماتې لامل کیږي. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی اشتباه سپارښتنه: یوازې هغه مخته تګ مو موخه وګرځوئ او ترسره یې کړئ. ښایي تاسې هم مهاله د 15 ناشناخته کسانو سره د خبرو وړتیا لرئ. که دغه خبره یو خجالتي کس ته واورول شي نو ډاډه اوسئ هیڅ ډول ګټه به ونه لري. دا په دې معنا که یو پلورونکی د خلکو پر وړاندې له تیرېدو ویره لري او ورته سپارښتنه وشي چې باید له لاسو کسانو تیر شي څو 11 کس ته ورسي او ورڅخه توکي وپیري. کله چې یو څوک د یوې ډله خلکو په منځ کې له درېدو ویره لري او په دې وخت کې په مستقیمه توګه میدان ته دننه کېدو ورته امر وشي څو له ویرې سره یې مخ شي ښایي په موقت ډول انګېزه ورکوونکې وي خو معمولا دا چاره ډیره د ارزښت وړ ځکه نه ده چې کس پایله نشي ترلاسه کولی نو بالاخره زړه توری کېږي او بیا ځلې د ویرې د له منځه وړلو په موخه نه لاس په کار کېږي. د غلطو دروني تصورونو له منځه وړلو په موخه باید لومړی د هغه سرچینې په ګوته او وروسته ورسره مخامخ شو. له همدې کبله خو یې حل یو څه وخت اړتیا لري. دویمه اشتباه سپارښتنه: ټول تمرکز مو باید پر نورو خلکو باندې وي څو خوابدي نشي. که څه هم دغه سپارښتنه تر یوه حده مناسبه ده خو یا کله چې یو څوک درته درناوی نه کوي نو حاضر یاست ټول تمرکز مو پر هغه راوڅرخوئ او ټول وخت مو ورته ځانګړی کړئ څو هغه درڅخه خوابده یا ناراحته نشي. ښایي تاسو هم له ما سره همغږي وئ چې دغه ډول کسان مو د پرمختګ خنډ ګرځېدلي. زما موخه دا نه ده چې د خدای مکړه دا ډول خلکو ته سپکې سپوري ووایاست یا له هغوی سره شخړه وکړئ. که دوی په بې انصافۍ سره تاسو ځورولی یاست او زیاته یې در سره کړئ نو دا ستاسو حق دی څو نیمګړتیا یې تر غوږونو ورسوئ. درېمه اشتباه سپارښتنه: هر کله مو چې غوسه په مخه کوي نو منفي احساسات له منځه لرې کړئ او مثبت فکر وکړئ. دا ناشونې ده چې د غوسې په حال کې د خوښ واوسئ خو کله چې د غوسې په حال کې وئ نو کوښښ مو دا وي چې خپل دروني غږ ته مو غوږ شئ. کله چې له غوسې سره مخ کېږئ نو په ناببره توګه مو درون له تاسو سره خبرې کوي. په دغه وخت کې تاسو اړ یاست چې پوه شئ څه ډول خبرې کوئ او کوم الفاظ مو له خولې بهر کېږي. په دغه وخت کې ستاسو خبرې او له خولې راوتونکي الفاظ په دقیق ډول تاسو داسې معرفي کوي چې د ځان په اړه له څه ډول تصوره برخمن یاست. له بده مرغه کله چې تاسو خوشحاله یاست نو نشئ کولی د ځان په اړه مو له ژورو احساساتو ځان باخبره کړئ. په داسې حال کې چې ناراحتي او خفګان دغه وړتیا په ډیره اسانۍ ستاسو په واک کې درکوي. څلورمه اشتباه سپارښتنه: لږې خبرې وکړئ. ښایي د نیکونو له لوري مو یوازینی په میراث پاتې شوی پند همدا وي.
که څه هم دا پن خورا ګټور دی، خو که په موخه یې ځان پوه نه کړئ نو کیدای شي پر ځان باور مو د خجالتۍ له کبله له ستونزې سره مخ شي. ډیری کسان فکر کوي دغه پن ته په کتو باید خپله خولو تړلې وساتي او یوازې مقابل لوري ته د خبرو کولو وخت ورکړي. که غواړئ یو څه زده کړئ نو باید پوښتنې وکړئ او خپل نظر مو شریک کړئ. نو دې ټولو ته په پام کې نیولو سره ویلی شو چې هر ځای هم سکوت ته د غوره ځانګړتیا په سترګه کتل مناسب نه دي. پنځمه اشتباه سپارښتنه: هر ځای او هر وخت مهربانه چلند ښې پایلې لري. په دې هیله چې د دغې خبرې په کولو سره مو په زړونو کې کینه راونه پاري. که څه هم دا یو اخلاقي او عقلاني وینا ده، خو باید په دې پوه شئ چې مؤدب او ملایم مدیران نشي کولی په خپل وخت بدلونونه رامنځته کړي او قانون پلی کړي. ډیر کله ویر او ډار ډیر د هڅې او تشویق په پرتله خلک تحریکوي او ښې پایلې لرلی شي. دا یو تریخ حقیقت دی، خو که غواړئ یو بریالی ټیم ترڅنګ ولرئ نو باید ځان په دې پوه کړئ چې ځینې وخت باید د فشار له هورمونو کار واخلئ. د دغه ډول کړنو د لا غوره تحلیل په موخه کولی شئ د سټیو جابز، مارک زکربورګ او بیل ګیټس د مدیریتونو لارې چارې مطالعه کړئ. خو یو څه ته مو باید پام وي چې په دغه طریقه کې افراط بیا برعکس پایلې لري. په ټوله کې کله داسې سپارښتنو سره مخ کیږئ چې ډېرې ښې ارماني او له واقعیته لرې وي او همداراز داسې طریقې درته په ګوته کوي چې تر حده ډېر مثبت ګیرا وي او د نورو په پرتله ډېر ژر پایلې در سپاري او دا درته په ګوته کوي چې په هر حال کې د نورو په ګټه تیر شئ، باید پرې شک وکړئ. اوس پوښتنه دا ده چې د دغې خپرونې په اورېدو سره مو کوم داسې څه په ذهن کې خطور وکړ چې ښه او مثبت مو ګڼل، خو پلي کولو یې له ماتې سره مخ کړي یاست؟ تل په یاد لرئ که د یو بیل او متفاوت سبا په لټه کې یاست نو د تیرې ورځې په پرتله ډیر کوښښ وکړه. اوریدونکو د نن دا خپرونه مو همدومره وه. ښاد او آباد اوسئ.